السلام علیکم زما خوږو کتونکو. ما نن خپل افطاري دپاره ځان ته د کدو اچار تیاروم. نو ما یې چې زه تاسو سره شیر کړم، تاسو یې زما سره زما په چینل باندې وګورئ او ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د کدو په اچار کې 2-3 سیزان استعمالیږي، خو دا ډېر ښکلی اچار وي. په دې کې مونږ ته د کچا کدو ضرورت دی. مونږ به غټ کدو دې دپاره نه استعمالو چې هغې کې دننه بیج ډېر وي، نو مونږ به دې لپاره کچا کدوان استعمالو. دې نه ما چلکه لرې کړه او صفا مې ووینځل. دا به اوس مونږ 10 منټو لپاره جوش کوو. 10 منټ جوش نه بعد دا ما یو چني کې بهر کړه او 5 منټو لپاره باید زه دې چني کې پرېږدم چې دې نه اوبه صفا لرې شي او د کدو ډکره اوچه پاتې شي. جوش ټایم کې دې کې ما مالګه خپل حساب سره ملو کړې وه. تاسو هم خپل حساب سره دې کې مالګه ملاولی شئ. 1 کیلو کدو حساب سره مونږه 1 کیلو دهی استعمالو. دې کې شین مرچ او اوږه او مالګه به مونږ حسب ضرورت اچو او د سرسو تخم دی دا به 4 چمچې پکې استعمالیږي. اوس راځو د اچار تیارولو طرف ته. نو دا 1 کیلو دهی چې ما غشتې دي نو دا به زه ښه طریقې سره پینډ کړم. د اچار تیارولو دپاره مونږ ته د کلو لوښي ضرورت دی. نو ما 1 کلو لوښي واغشته او دې کې ما پینډ شوی دهی ټوله ملو کړه او دې کې به زه ثابت د سرسو تخم چې کوم دی هغه ملو کړم او شین مرچ او اوږه دا ما چوري کړل او دا پکې ما ملو کړل او مالګه به مونږه دهی کې د خپل حساب سره اچو، ځکه چې مونږه د ویشولو ټایم کې د کدو ډکرې ته هم مالګه استعمال کړې وه. دا به ښه خلکو او خلکولو نه بعد به دې کې اوس زه د کدو ډکره ملو کړم او زمونږه اچار به بالکل تیار شي او هیڅ ټایم هم پکې نه لګي. تاسو یې په 15 منټه کې ځان ته تیارولی شئ. ټایم کم لګي پې او مزیدار هم وي. د سرسو تخم که د چا کچاخ وخت نه وي نو کم د کدو ډکره چې مونږه 10 منټو لپاره جوش کوو نو هغه ټایم کې د سرسو د تخم هم هغه 10 منټو لپاره مونږه کدو سره جوش کولی شو. که ستاسو زما ویډیو خوښه شوي نو زما ویډیو لایک کې، شیر کې او ماته کمنټو کې. زما چینل سبسکرایب کې، د غنټې بټن پریس کې چې تاسو ته زما نوي ویډیوز زر ملاویږي.